د سوات سرسنۍ کلي اوسیدونکی عبدالقیوم بلالا د سایکل سره بې حده مینه لري. بلالا وایي چې سایکل مې د ژوند ښه ملګری دی چې چېرته ځم نو لتی پرې. بلالا په خپل سایکل کراچۍ ته هم تللی دی. د دغه سفر په اړه وایي: هلکه ته دې ځای نه منګورې ته په سایکل ځې. نو ما چې دا تعجب ختم کړمه چې کراچۍ ته لاړ شم چې دا سوال خو نه کوي که نه چې ته پلاني ځای ته په سایکل تللی وې. یاره دا پرېږدې ولې نه. او ځکه درته ویم سایکل زما ژوند دی. بغیر سایکل نه چې په ګاډي کې لاړ شم بیا ناجوړه یم. اصلي زه خو ما د ځان سره 25,000 روپۍ اخیستې او ما دا ټریپ به زه په 1,000 روپۍ زما روزانه خرڅال شوه او دا به زه 25 ورځې کې دغه کوم. ډسټنس خو به هر حال د کوهاټ د طرف معلوم دی چې تقریبا 1600-1800 دی زیاتونه زیات میله کیلومیټره. خو زه چې ځای په ځای تلمه په هر یو ښار کې به مې لږوټې تفریح کو. ټولې ورځې داسې د 1800 پورې لګېدلې وې. نو دومره فاصله نه ده، دا پې ما ډېرې لګولي دي، خو ما به ریفریشمنټ کوو، ځای په ځای به مې انجویمنټ کوو. یاره زه خو یم چې خدای دې کړي چې ډېر ځل راشم. زما خو دومره خوښ و چې دا زما په ژوند کې ډېر ښکلی چکر و، ډېر ښکلی. بلالا که د سایکل سره مینه کوي خو د ادب هم خدمت کوي چې په مختلف موضوعات یې د شاینینګ سوات، داستان سوات، د بورسنډو وړو زړې قصې او ابراهم لینکن په ژوند د کتاب سره یې 4 کتابونه چاپ دي. عصمت علي اخون، سرسنۍ، سوات.